پر کونړ د پاکستان تازه توغندیز بریدونه په دغه بریدونو کې عام خلکو ته زیان اوښته او کنه او څومره کونړ کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات جوړ شوي دي ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. د کونړ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي پاکستاني ملیشو یو ځل بیا د دغه ولایت پر شلتن ولسوالۍ 29 توغندي راغورځولي دي. د کونړ د والي ویان غني مصمم امریکا غشنا رادیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې پر کونړ باندې د پاکستان توغندیز بریدونه زیات شوي دي او د ډیورنډ کرښې له پاکستاني غاړې د کونړ شلتن ولسوالۍ په چوګام او نورو سیمو 29 توغندي ویشتل شوي دي. نوموړی وایي توغندي په شاړو ځمکو لګېدلې او د سر زیان یې نه دی اړولی. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس پاکستاني ملیشو د تیرې جمعې په ورځ د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د مروارې او سرکاڼو ولسوالیو پر ځینو سیمو هم توغندیز بریدونه کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې شنبې په ورځ وویل د دغو بریدونو په نتیجه کې 8 افغان ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت همداراز زیاته کړه د یو بیړني ډیپلوماټیک اقدام په ترڅ کې پر کونړ ولایت د پاکستان راکټي بریدونه بند شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو د یادو راکټي بریدونو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفارت او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړې ده. پر همدې مهال د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم وایي د دوی څېړنو له مخې د کونړ پر مرکز اسداباد او سرکاڼو ولسوالۍ پر ځینو سیمو پاکستاني ځواکونو د توپچي یعنې هوان 12 مرمۍ لګېدلې دي. د دغه کمیسیون په وینا پرون یکشنبه په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې یادو بریدونو کې 7 ملکي وګړي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو کمیسیون ویلي په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټونو راویشتل غندلې او په دې اړه د اندېښنې په ښودلو د افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. یاد کمیسیون ویلي تیر کال هم پر کونړ د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې 8 ملکي وګړي وژل شوي وو. پاکستاني چارواکو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي.